jungle. السلام علیکم زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال لپاره موزون سات پلازا شیرګړ موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس د حملو سلسله لا غسې جاری ده. د پی آی ای د پایلټانو د لایسنسونو مسلې پاکستان په پوره دنیا کې وشرماوه. وزیر اعظم عمران خان د کابینې د اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د هاوس سکیمونو د قرض د ځمکې د خریدارۍ د نقشو د منظورۍ او نورې مرحلې دې اسانې جوړې کړی شي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی دي چې نن سبا کم پایلټان جهازونه چلی د هغوی مهارت د عالمي معیار مطابق دی. صوبایي وزیر اطلاعات اجمل خان وزیر ویلی دي چې د کرونا وایرس د خطرې باعث به د هسپتالونو استعداد نور هم سیوا کولی شي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو ویلی دي چې عمران خان د سوشل میډیا برانډ وزیر اعظم دی. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په کراچۍ کې د متحده د ډاکټر فاروق ستار سره ملاقات وکړ. مولانا محمد قاسم د یو صلح په موقع باندې د فریقینو نه په قرآن پاک باندې حلف واخیسته. د سیند سمرې د یو زنانه ممبر خور د ټیک ټاک ویډیو سټار وخته. د تخبه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر حاجی فرمان په خپل دفتر کې د سرکاري محکمو د افسرانو او د تاجرانو د مشرانو د اجلاس صدارت وکړ. د رشیا او ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټر ټیمونو په شاباسګاړه او روستم کې په غرونو لګېدلی اور مړ کړ.
د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیمونو د کاټلنګ او روستم نه یو زخمی او مړی هسپتال ته ورسول. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 031168335500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون په اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې 15 نور کسان ووژل. د کرونا وایرس 882 نوي کیسونه مخې ته راغله. په وطن کې د کرونا وایرس د مریضانو تعداد 2,14,470 ته ورسېده. په تیرو 24 غنټو کې په خیبر پښتونخوا کې کرونا وایرس 20 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شمیره 983 ته ورسېده. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 340 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. په دې اجلاس کې په ملکی سیاسي صورتحال باندې تفصیلي غور و هوس وشو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د یو اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې د سکیمونو د قرض د ځمکې د اخیستو د نقشو د منظورۍ او نورې مرحلې د اسانو جوړولو هدایات جاری کړه. د زیاته کړې ده چې د دې هاوسنګ سکیمونو په نتیجه کې به که یوې خواته رهایشي مسلې حل شي نو بل خوا به د روزګار مواقع پیدا شي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د وړو قیمتونه بالکل د کمیدو اډو نوم نه اخلي. ورځ په ورځ قیمتونه سیوا کیږي. روټۍ هم ګرانه شوه. غریب خلک د مسایلو سره مخ دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي که یوې خواته د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ نو بلې خواته د امریکې د نماینده زلمي خلیلزاد سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو او په خطه کې د امن و امان په حواله باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. که یوې خواته د پی آی ای د پایلټانو د لایسنسونو مسلې پاکستان په پوره دنیا کې رسوا کړ. یورپي یونین، برطانیې او ملیشیا د پی آی ای په پروازونو باندې د 6 میاشتو دپاره پابندي ولګوله. خلک په پوره دنیا کې په پاکستان پسې خندا کوي نو بلې خواته پاکستان خزانې ته هم ډېر لوی نقصان ورسېده. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز یو پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې د دې خبرې انکشاف کړی دی چې نن سبا کم پاکستانیان پایلټان جهازونه چلوي د هغې مهارت د عالمي معیار مطابق دی. د وی چې د پی آی ای د پایلټانو د جعلي لایسنسونو به نور تحقیقات هم کولی شي. د زیاته کړې ده چې -1 هیڅ څیز نشته. دا د اپوزیشن د منفي ذهنیت پیداوار دی. د مخکې وی چې ای او بی آی پنشن کې د 2000 روپو اضافه کړې شوې ده. د وی چې را روانو ورځو کې به بالکل د بجلی لوډ شیډینګ نه کیږي. د زیاته کړې ده چې اپوزیشن د احتساب نه د بچ کېدو دپاره شور او غوغا کوي.
د وفاقي کابینې د اجلاس نه وروستو میډیا ته بریفینګ ورکاوه. د اطلاعاتو او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر ویلي دي چې د کرونا وایرس د خطرې پیش نظر به د هسپتالونو استعداد نور هم سیوا کولی شي. د زیاته کړې ده چې د سمارټ لاک ډاون ډېره لویه پیدا وشوه د کرونا وایرس له سببه د مړو او د نوو کیسونو په شمېره کې کافي کمی راغلی دی. د میډیا ته د بریفینګ په دوران کې وی چې د سمارټ لاک ډاون سلسله به نوره هم مؤثر جوړولی شي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو ویلي دي چې عمران خان د سوشل میډیا برانډ وزیر اعظم دی. دی په سوشل میډیا صرف غټې خبرې کوي، نور عمل بالکل صفر دی. د وی چې عمران خان او د پی ټی آی حکومت په هر محاذ د ناکامۍ سره مخ دی. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په کراچۍ کې د متحده د ډاکټر فاروق ستار سره ملاقات وکړ. دې دواړو په دې موقع باندې د میډیا سره خبرې اترې وکړې او د متفقه لایحې عمل خپلولو فیصلې په باره کې انکشاف وکړ. د ټیک ټاک ویډیوګانو سلسله د هوټلو، کالجونو او سکولونو نه سیده اسمبلو ته ورسېده. د سند اسمبلی د یو زنانه ممبر خور د ټیک ټاک ویډیو سټار وخته. د تخبه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر حاجی فرمان په خپل دفتر کې د سرکاري محکمو د افسرانو او د تاجرانو د نمایندګانو د یو اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په شیرګړ کې به د تجاوزاتو خلاف یو اپریشن کولی شي. په اجلاس کې دا هم فیصله وشوه چې په ګرانو قیمتونو باندې د غوښو خرڅونکو قصابانو او د ناغې په ورځ د غوښو کوونکو قصابانو لاس په سختۍ سره نیولی شي. د راروان ګل د ورځې نه به په شیرګړ کې د تجاوزاتو خلاف د اپریشن سلسله شروع کولی شي چې دا سلسله به مسلسل څو ورځې جاری. شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد قاسم په شیرګړ کې د پرویز رامداد، کفایت، نور حسن او د مشتاق ترمنځ د صلح په موقع باندې د فریقینو نه په قرآن پاک باندې حلف واخیسته. فریقینو دا اقرار وکړ چې آینده به د درونو په شانتي اوسیږي او یو بل ته به هیڅ قسم نقصان نه رسوي او نه به یو بل ته په زړونو کې څه خیره ساتي. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 میډیکل ټیمونو د روستم او کاټلنګ نه یو مړی او زخمی اسپتال ته ورسول. مړی د هغه ماشوم مړی چې په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی و او زخمی هغه ځوان چې دیوال پرې را پرېوتی و زخمی شوی و. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټر ټیمونو په روستم کې او په شاباسګړه کې په غرونو لګېدلی اور مړ کړ. د اور وژنې په وخت دې ټیمونو د زبردست پیشورانه مهارت مظاهره وکړه. ډېر لوی محنت یې وکړ او د محنت نه پس یې په اور باندې قابو وموندله. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال لپاره موزون سات پلازا شیرګړ. موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا. د پلازې د اخیستو خواهشمند 0311 68 33 500 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار لپاره موزون که اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ.
د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.